ملا یعقوب مجاهد وایي چې په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ یوه ډله فزیکي حضور نه لري. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ملا محمد یعقوب مجاهد وایي چې په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ یوه ډله فزیکي حضور نه لري. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ یوه ډله په فزیکي ډول حضور نه لري. نوموړی په دې اړه زیاتوي چې موږ به هېچاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان له خاورې څخه ګاونډیو او د سیمې هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد دغه څرګندونې د مالیزیا د لومړي وزیر د ځانګړي استازي مشرۍ د دغه هېواد له یو پلاوي سره په لیدنه کې کړي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې د یعقوب مجاهد په حواله راغلی چې مالیزیا یو پیاوړی او لوی اسلامي هېواد دی. هیله من یم چې دغه تګ راتګ لا پیاوړی شي. نوموړي زیاته کړې چې لا نیکه مرغه زموږ په راتګ په افغانستان کې اشغال ختم او جګړه په بشپړ ډول پای ته رسېدلې او په ټول هېواد کې سرسري امنیت ټینګ شوی دی. د خبرپاڼې په وروستۍ برخه کې راغلي چې دغه پلاوي افغانستان او مالیزیا دوست هېوادونه بللي او پر هر اړخیزو همکاریو یې ټینګار کړی دی. په تېر کې هم د مالیزیا څخه د دیني عالمانو پلاوي افغانستان ته ورغلي وو او له اسلامي امارت څخه یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او د مېرمنو پر کار د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې وه، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه هېواد د دفاع او امنیتي پلاوي کابل ته سفر کوي.